العابدين وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې موضوع کې فرض میږه په تیر درس کې بیان کړل څه او نن د مخشني غیتر درس سره چې د ځینې مسلې تعلق و نو هغه زه د تاسو په مخ کې بیانوم. شاید چې تاسو ته د دغه څه ضرورت وي او یقینا خپل ضرورت ملګري او د میش خواندې ماندې آدمې پیراکو ضرورت دا دی زه بله چې د شیدینا دپاره په لمونځه کښې د پښې پټول یې شنګر یې پره خو موږ ویلي وي چې د دغې پښې که جواتې وي هم مقصد دی چې بیا یې څه ګناه نشته. خو بهتره خبره دا ده چې په لمونځه کښې د شیدینا چې پښې پټې وي بیا دا پټولی د پښې دا افضل دی بهتر دی. بله مسله د فرض د ستر العورت کښې دا مسله هم چې که سړی وي او که ښځینه وي یعنې چې د کیم ستر عورت دی دا مقصد دی چې دا پټ وي. ها که په دا کښې هغه څلورمه حصه څه شی شي جواته شي په لمونځه کښې که د سړي وي که د ښځینه چې حکیم حدود مې وشوي وي حدود د نومنه د ګنډې لوندې حصې لپاره د سړي او د ښځینه ټول وجود مې جوړ شوی وه چې په هغه کښې مخه لوڅ پښې آمیش خارج کړي وي نو اداره کښې چې هر یوه اندام اعضا هغه څلورمه حصه د ښځینه او که د سړي وي چې دا جوات شي په اندازه د درې تسبیحات دی چې درې تسبیحات پکښې ادا کېږي یعنی سبحان ربی الاعلی یا سبحان الله یا الحمدلله دا پکښې ادا کېږي درې وړه دا وړه د څلورمه حصه د اعضا هغه چې فرض وي جوات شي نو بیا یې دغه سړي هغه لمونځ باطلېږي. نو په چارتو چې کوم اعضا د ښځینه یا د سړي هغه څلورمه حصه چې جواتېږي نو فورا د درې تسبیحات نه مخشې چې پټ شي بیا خو ټیک تو که نه وي مقصد دی چې بیا لمونځ ختم کېږي لمونځ یې ماتېږي. او ورسره دا مسله هم چې په ذهن کښې وي د ښځینه لکه سال ویښته چې کوم دي د دغې پټول دي نو په ویښته کښې چې د کوم ویښته د ښځینه پورته راللیږي دا راوینکي ویښته دا هم یو اعضا د انسان نه دی دا ویښته که هم څلورمه حصه جوات شي نو بیا د